نوې پیغلې شوې نجونې څه ډول هلکان خوښوي او مینه ورسره کوي؟ که په دې مطلب ځان پوهول غواړئ نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب نو دا هم درسره سبسکرایب کړئ. نوې پیغلې شوې نجونې څه ډول هلکان خوښوي؟ د ټولو انسانانو ذهن د ژوند په هره برخه کې توپیر لري. د دوی غوښتنې هر څه متفاوتې وي. هغه نجونې چې نوې پیغلې شوې وي د نارینه د ټاکنې په هکله هم یو بیل تفکر لري. نوې پیغلې شوې نجونې تر ډیره د عقل نه د خپلو هورمونونو په کنټرول کې وي. ډېرې پرېکړې د جوش په بنسټ کوي نه د هوش. دوی په دې وخت کې چالاک، ټوکي او مست هلکان خوښوي، داسې چې د دوی طبیعت ورسره کاملا جوړ وي. دوی په دې دوره کې د نشې نه ډک نارینه خوښوي، داسې چې د دوی هر دم وخندوي، یو نوي څه ورته وایي یا یوه نوې وعده ورکړي، دوی ته داسې تجربه ورکړي چې پخوا یې نه وي کړي. دا ډول هلکان هم په رفتار او هم په جامه کې د نورو څخه کافي توپیر لري. نوې پیغلې شوې نجونې د هغه هلکانو شا نیسي چې په ځان باور ولري او شوخ طبیعته وي. په سر یې ډېر غمونه نه وي او دوی سره د نشې او تماشې خبرې وکړي. دوی په دې عمر کې د خبرو د تحلیل وړتیا نه لري. نشي کولی په واقعیتونو ولاړې خبرې او د خیال او هوس خبرې سره بیلې کړي. یعنې نوې پیغلې شوې نجونې اصلاً د عقل پر بنسټ خاوند نشي غوره کولی. اکثره وخت چې کله نوې پیغلې شوې نجونې په خپله خوښه ځان ته خاوند غوره کړي نو دوی وروسته ورباندې پښیمانې وي. خو کله چې عمر یو څه زیات شي نو هغه بیا کولی شي چې په خپله خوښه د ځان لپاره هوښیار خاوند وټاکي. البته نوې پیغلې شوې نجونې باید خاوند صرف د ځان په خوښه نه بلکې د کورنۍ په خوښه هم ځان لپاره انتخاب کړي چې په دې کې به د دې بیا خیر وي. نو امید لرم دوستانو چې دغه مطلب هم تاسو تر پایه راسره لیدلی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. که کوم نظر او یا پوښتنه غوښتنه لرئ موږ سره یې کمنټ کې مطرح کولی شئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.